نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. محترمینو، دا ورځ چې سره کوم د باباجي رحمت الله علیه مبارک د عرس ده، دا زمونږ ستاسو دپاره هم د خوشحالۍ ده او هم د خفګان ده. که چېرته مونږ تاسو دا تصور وکړو چې باباجي رحمت الله علیه څونه د علماو او د شاعرانو او د دوی بیانات د کراماتو وکړه او هغه هستي وه چې د هغه په ژوند کې خلقو ته ښکاره شوې هم وه. د هغه د ژوند خلق دلته تشریف فرما دي او د هغه خلفا او کاملین اولیاء دلته تشریف فرما وه او دي. محترمینو، مختصر خبره پکار ده چې مونږ تاسو یې وکړو په خاطر د دې چې صاحب هم ناست دی، او بل دا خبره ده چې تاسې رخصتونه اخلئ. محترمینو، د موقع نه کار اخیستل پکار دی. یعنی که چېرته یو څوک موقع د ذکر پیدا کړي دا ورته نعمت عظما دی، او که موقع د صحبت پیدا کړي دا ورته نعمت عظما دی. لکه څنګه شیخ ادریس صاحب عالم محدث د دې زمانې او د باباجي رحمت الله علیه او د قاري صاحب مبارک خلیفه چې هغه دا وفرمایله چې هر مجلس لره اثر شته دی. د مجلس اثر دا پیدا کوي چې انسان دپاره یو نورانیت او یو قسم ماده د هدایت په زړه کې جمدي شي او پیدا شي. دا انسان خپله دې ته جوړ شي چې د عشق چې کم ظاهري و هغه باطني وګرځي او د خدای او د رسول سره مینه پیدا شي. محترمینو، اولیاء الله ډیر دي او کاملین خلق هم ډیر دي. الحمدلله ټول ښه خلق دي. دا څومره اولیاء چې تیر شوي او موجود دي، که دلته دي که بل ځای دي، که زموږ صاحبان دي او که په دې څلور ګوټه دنیا کې دي چې ښه خلق ورته وایي هغه ښه دي. خو موږ او تاسو ته لوی نعمت عظما دا دی چې یو کرامت د یو چا ښکاره سړی ویني او د هغه په صحبت کې سړی ذکر والی د ذکر اثر پیدا شي او د هغه طریقه چې سړی د ځان سره دائم الاوقات روزمره وظیفه وګرځوي، سړی خپل په کامیابۍ په هفته او په میاشت او په کال کې پوهیږي. الحمدلله تاسو ته دا ښه واضح ښکاره خبره ده چې صاحب مبارک قاري صاحب مبارک خپل په ځای باندې کېنولی دی. کاملینو خلقو ته زه دا خبره کوم، دا و ناقصین ته دا خبره نه کوم. یو کاملین اولیاء دي، یو ناقصین اولیاء دي او یو نفس موردان دي. مونږ خو نه ناقصین یو او نه کاملین یو نه موردان یو، بس هسې دعاګان ته ځو راځو، بس د ذکر طلب مو کړی دی، د قاري صاحب نه مو هم کړی دی، د هغه نه مو هم کړی دی، خو بس مونږ خو هغه کمزوري یو. خو تاسو ته دا خبره کوو چې الحمدلله تاسو ګوره دلته ځئ او راځئ، تاسو خو نږدې یاست، مونږ که لرې یو او یا مونږ کمزوري د خپلو وسایلو په وجه باندې چې مثلا شرایط خراب دي یا څنګه حالات دي د دنیا هغه ګوټ دی، خو بیا هم د دوی دعا شي او بیا خدای توفیق راکړي
بیا ما خپل مجاهده مو د لاسه ورکړې د کمزوریو. نو تاسو ته زما درخواست دی محترمینو، د کاملینو دپاره مقتدا کامل فکار وي. د کرامات مونږ د خلقو ولیدله، توجهات مونږ د نور خلقو بې صاحبانو لیدلی دي. الحمدلله چې زمونږ دې طریقه کې کوم شی میلاویږي هغه بل ځای نشته دی. دا مونږ ته فتح یقیني معلومه ده چې کوم شی دلته میلاویږي هغه بل ځای نشته دی. تاسو ځئ او راځئ د صاحب په نام باندې راځئ او د قاري صاحب اخذ نه کوئ. هغه کس چې پاته وي ولې یوه ګټه ښه ده او که دوې. که ته کامل ګرځېدلی نو خو په ځای کې کښېنه، بیا بل چاته هم وځه. او که چېرته بل چاته ځې نو ته خپل قاري صاحب ته ولې نه راځې چې ستا ته خپل صاحب ښودلی. صاحب چې تا ته ښیي نو کامل به تا ته ښیي، تا ته به کامل پې خپل ځای باندې کښېني. محترمینو، د اولیاء الله سره اثر شته دی، ښه خلق شته دی، ډېر بهترین خلق شته دی. د ادنا ولی څومره مرتبه ده؟ ادنا ولی چې مطلق ولایت یې په درو لطیفو سره ثابت وي. درې لطیفې چې حقیقت ته ورسیږي دا انسان ولی الله بوله کېږي. یو خو نفس ذکر وي. الحمدلله زمونږ دا اوس په سوونو په زرګونو د صاحب او د قاري صاحب مبارک موریدان دلته مونږ وینو چې یو سړی دی، مونږ به دلته چشتي ورته ویلی. دی دلته به راتلی و ما ته د ټولو لطیفو رنګ راته ویلی، وایي زما لطیفه کې دا رنګ پیدا کېږي، پلانکې لطیفه کې مې دا رنګ پیدا کېږي. او دغسې چې به ما ورته کتلم اول دی د ده خبرې هم ښه نه ورځي. د هرې لطیفې رنګ به ما ته بیانوي، وایي چې زه وظیفه کوم زما دې لطیفې کې داسې رنګ پیدا کېږي. نو ګوره یعنې دا معنا چې دې کې امی او ملا او علم او محدث نه غواړي. ګوره کم سړی چې امی وي د خپل شی خبرې ورته کافي دي. ګوره دا خبرې که نن نوټ کې یو انسان چې دلته شوي دا ټول د دوی خبرې دي. که دا نوټ کې به سړی عالم دی، امی سړی دی هغه عالم دی. محترمینو، زما دا درخواست دی، یو سړی خو کوای چې زه خدای ته رسېدلی یم، زه کښېنم، نو خو بس خدای ته ورسېدی صحیح ده کښېنستی. که چېرته دی غواړي چې زه د عروج پیدا کړم او زه د شیخ کامل ته ځمه، دا ځای د دوی دپاره دی او ورته ښه دی، ورته فایدهمند دی، د دوی کامیابي ده. ته یقین وکړه. ګوره یو قسم اولیا دي هغه ناقصین اولیا دي. ناقص اولیا دا دي چې تاسو ورشئ. ما ته به یو سید دا خبره کوله، هغه اوس وفات شوی دی. هغه به دا د پخواني اولیاو د اولنو متل کوي، ویل تیغ ته مه ورځه 2 کپه به دې کې سره. تیغ ته ویل مه ورځه 2 کپه به دې کې، د هر څه نه به ولېږي. څه معنا؟ د صاحب مبارک اول مرید ما نن د یو سړي کتاب جوړوي، نو قاري صاحب مبارک را لېږلی و. که دوی ته څه د صاحب خبرې یاد وي نو هغه کلام دې پکې واچوي. نو ما دا خبره ورته وکړه چې یو مرید دلته راتلی طالب و، بیا به هغه زیاته ژړا کوله. تاسې ګورئ دا خبره ډېره په غور واورئ، ډېره زیاته. محدثین کرام خبرې تاسو ته کوي، هغه هم کاملین دي، مونږ دا نه وایو چې کاملین نه دي. تاسو ته دلته علما تقاریر کوي او قاري صاحب هم کوي. د هغو نه ټولو نه زه ښه درته کوم. ته وا ولې قاري صاحب مبارک خو خپل ځان چاته نه ښیي چې زه داسې یم. هغه خو ستا د فایدې تا ته ګوري چې ته ړوند یې، ته مثلا نابینا یې، زړه یې در باندې خوږېږي، مثلا تا د لاس نه ونیسي، مثلا په لاره دې نیغه برابر کړي چې داسې لاړ شه دا ستا لار ده. هغه خو تا ته نه وایي چې زه داسې سړی یم. او محدث چې دی ګوره هغه محدثین اولیاء الله دی، لکه اوس دا شیخ الحدیثانو دواړو غټو غټو خبرې وکړې، لیکن و ما ته بعضې خبرې د صاحب خاص خصوصي یوازې چې زه و دی کمره کې به ناستو دا خبرې زما په یاد. یو دا خبره وه چې مولانا عبدالرشید صاحب ته دا خبره وکړه، دې ورځ باندې هغه هم ناستو او بل څوک به هم و، لیکن تنبیه یې مونږ ته راکوله. دا طالب چې راتلی
دې طالب به داسې ژړا کوله چې ډېره سخته ژړا کوله او په ډوډۍ به هم ژړله بغیر له ډوډۍ به هم ژړله بیا به صاحب مبارک ته ورغی ته ګیرې مبارک به ښکل کوي ویل ته زما شفاعت کوه او چې ما ته تکلیف د هر شي کشف درلودی نو بیا صاحب مبارک یې ورځ وفرمایله مولانا عبدالرشید صاحب ته چې اوس مثلا نیم وخت دی مدینې منورې کې تېروي نیم وخت نصف وخت دلته تېروي نو هغه وایي صاحب مبارک ورته وایي دا طالب و دلته داسې شو ویل دا طالب و دلته داسې شو د صاحب اول وحلت و چې هغه مثلا خپل صاحبان ته تللی و راتلی د هغه حالت و چې د هغه ناقصیت ولایت وختي و دا طالب ترې نه داسې شوی دی هم یې کشف پیدا و هم یې مدینه منوره لیدله هم یې فیوزات لیدله لیکن ژړه یې ډېره وه د صاحب مبارک خفقیان دا و چې دا ولې ما داسې کوي چې د اوښکې ډېرې تویږي نو نظر به خراب شي دومره رحم پکې دی نو ما تاسو ته د عرض کوئ چې زمونږ صاحبان هم اولین وحلت کې داسې وي مونږ به هم داسې وو څوک به داسې شوي خیر زه خو په خپل عهده باندې موریدانو ته چې څومره ما بیعتونه ورکړي ما د قاري صاحب په نیت ورکړي د صاحب په وخت کې مې د صاحب په نیت ورکړي دي او د قاري صاحب مبارک په وخت کې مې د قاري صاحب په وخت کې الله پاک ته مې ویلي چې الله پاک زه قابل نه یم نو ما تاسو ته د عرض کوئ چې تاسو به ورشئ ناقصین تاسو ته فیض وښیي تاسو ته کرامت وښیي تاسو ته عجایبات وښیي تاسو په عجایبات پسې مه ځئ تاسو په ظاهري فیض و شوشا پسې مه ځئ تاسو په ناز پسې د چا مه ځئ په دولت پسې د چا مه ځئ د چا مثلا ظاهري مثلا یو بیرو بار ته مه ګورئ تاسو مشایخ داسې مشایخ دي لکه څنګه چې نن ادریس مولانا صاحب د دوی عاجزي بیان کړه داسې عاجزي یې درته بیان کړه چې واقعات دوی کې د عاجزي شته دی یقیني زه چې خپله ځان ته ګرځم یو شکل یم چې دوی ته راشم هېڅ هم نه یم او داسې فیض چې د دریا په شکل زما سینې ته را روان بیا هغه فیض هم داسې شي چې بیا ځم بیا بالکل په دې لارې کې په دې سفر کې اړو زه نه هم چې زما سره فیض دی خوشحالي زیاته شي یعنې داسې قابو شي هر څه هغه د سیند او د سیلاب په شکل سمندر په شکل هغه قابو شي هغه بالکل مثلا هغه کم روحانیت په قوي شي هغه په ځای باندې شي محترمینو زما غرض دا دی چې کم کاملین کسان دي تاسو دې خو وخته منډې مه وئ تاسو خپل صاحبان ته راځئ ستاسو فایده دا ده هر ولی فایده کوي د هر ولی دعا ښه ده لیکن وحدت په شیخ کتابونه وایي دا شرط دی دا نه معنه واقعي که زما وسکارو کې وحدت په شیخ زما خپل شیخ باندې زه ناست ومه زه بل چاته نه یم تللی چې قاري صاحب مبارک ته راغلی یم بیا بل چا نه یم تللی یعنی اوس زما فیض ټول د ده مبارک نه دی زما د پیشینه شیخ مبارک هغه فیض چې کوم و مخکینی و کومه برخه چې و مخکینی وه اوس ټول زما فیض چې دی د ده نه دی ګوره زه تاسو ته دا خبره کومه باغ چې د کم چا په لاس باندې کینول شو نیال شو هغه باغ غټ شو د چا په اوبو باندې میوه کوي د هغه صاحب الیت په اوبو باندې میوه کوي تاسو ګورئ دا کتابونه وایي چې شیخ وفات شو تاسو بیعت نوي کوئ بیعتونه کوئ تاسو بیعت مه پرېږدئ ولې ګوره چې دا دغه چې دی ما تاسو ته ویلې چې باغ وبېږي دا د صاحب الیت په لاس باندې وبېږي د دې لاس چې ترېنه کټ شو بیا خو دغه باغ وچېږي میوهناکه باغ به وچ شي تربیه والا نشته دی د دې وجې دوی صاحب مبارک دی قاري صاحب مبارک په ځای باندې کېنولی تاسو په دې پوه شئ دا وړه خبره نه ده چې وا دا کار خو به یو څوک کوي بس قاري صاحب یې کوي نه داسې نه ده وا څه ما ته پلانکی پیر رانږدې دی زه هغه ته ورځم ډېره ښه ده چې ورځې خو دا مقام نشي پیدا کولی داسې نه وایم چې ته بل پیر ته مه ورځه بل سره ستا فایده نه ده دومره فرق شته دی فیض الهي چې دی ګوره تاسې اوس دا کومه کیمیاوي کم مواد چې اوس جمع کیږي او دا اټم بم پې جوړیږي
دا څومره صاف شی دی او په کم انداز کې دا مثلا جمع کیږي، په کم انداز کې دا ټول وزن لري او څومره ثقیل شی دی او څومره سپک شی دی په ظاهر کې. دا دوی داسې شی د دې غرونه را جمع کوي چې هغه په وزن کې ډیر ظاهري چې دی ګورې او داسې چې راواخلې سپک شی، ټن یې زیات دی، د هغه قوت زیات دی او په ظاهري سپک شی. ګوره فیض لږ فیض دا کافي او شافي دی، لږ معمولي خو چې صاف نسبت صافي او د هغه په نفقه کې صافوالی وي، د هغه په کاملیت کې پوره وي، د هغه مثلا نسبت پوره وي. دا قاري صاحب مبارک دلته و تېره شپه هغه بله شپه ما خوب لیدل چې د دوی د یو خلیفه یو شان معول دی چې دوی خپل خلیفه د حضور سره کېنولی. دا فخر اسلام صاحب معول دی چې دی ناست دی او ما ته خبرې کوي، مخامخ داسې راته ناست دی او بس فیض خو زه پوهېدلم چې فیض د بل چا دی او دا طاقت د بل چا دی، دې باندې خو زه خدای پوی وولم. بیا یو دم حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې ته زما په ټول جهان کې خلیفه شوې، هر ځای چې ځې هلته زه هر څوک دې تنګوي. ګوره دا شان د دې ځای دا زما شان دی، دا نه زما طاقت دی، نه د بل چا طاقت ما ته را رسېدلی شي، نه امکان سته دی چې ما څوک تربیه کړي نن ورځ کې. دا شی به رانه والي بل شی به رانه جوړ کړي، داسې څوک نشته بې خپل صاحبانو چې نن ورځ ما تربیه کړي. زما دا یقین په خدای پاک دی چې ما کومې توجهات د چا اغشتې دي د صاحب په وخت کې، بیا چې زه پوه شوی یم بیا ما توجه د چا په خپل اختیار نه ده اغشتې، هغه توجهات یې ما ته ټول عمر باندې په ارمان دی. اوس دا بلف ناقص ولګېدی هغه کامل ولګېدی، دا بلف په دې باندې مې ولې پیسې ورکولی چې دا ناقص بلف باندې، دا نو زه اوس څه کوم؟ ګوره ما تاسو ته د عرض کوئ چې فیض صاحب چا ته راغی هغه ته واقعت ایمان یې په قوي کېږي، د انسان روح تصفیه کېږي، نفس تصفیه کېږي. صحیح فیض لږ کافي دی، داسې صحیح فیض لا دا هم ښه دی چې بلکل ته نه پوهېږي. بس د خدای د رسول سره د مینه زیاتېږي، د خپلو مشایخ سره زیاتېږي. صحیح کاملیت هم دغه دی چې خپل مورید دوی په څه نه پوه کوي، مورید یې بلکل فنا فی الله یي او هغه په څه نه پوهېږي. ډېر کراته ماته ملګري وایي زه خو په څه نه پوهېږم، زه خو په څه نه پوهېږم، هغه واقعي فنا یي، دا هېڅ شک هم شوبه نشته، بلکل فنا یې او وایي زه په څه نه پوهېږم. نو ما تاسو ته د عرض کوئ دا ډېر ښه دی، دا نفسي علاج کېږي چې دته علو رانه شي، دته تکبر رانه شي. یو لږ شي ته به څوک په شوشا ورېله کي، یو خوشحالي ورېله کي دی به هغه ته اوسېږي. د ما نه زما په ښکته رتبه کې دي، د ما نه په خوشحالي اخته دي. هغوی د لطایفو په حیات پوهېږي، هغوی مثلا چا ته توجه کولی شي، هغوی زما ته زه مورید ته وظیفه ورکړم زما صاحب توجه ورته وکړي، د دې ځای توجه کېږي. دا بلکل زه وینم چې زما صاحب چې زه لاس پې یږدم هغه ته فیض رسېدلی زړی چالو شوی. ګوره نو دا ښه دی چې زه ذکر ورکوم چې خپل به په ور زه یو څوک روزم او که زما صاحب وروزي. نو ما تاسو ته د عرض کوئ داسې ابدال د زمانې مالدلي دي چې هغوی ما ته توجه کړې ده، هغوی په هر څه پوهېږي ظاهري، دوه مخه یې درلوده لیکن هغه صاحب زمانه لرې کړې. ما ته وایي دا شی چې تا ته درکړي دا بې وخت. نو دا ما تاسو ته د عرض کوئ ټول عمر به دې ولوبوي لیکن مقام ته دې څوک رسوي دا ځای دې رسوي، مقام ته دې دا رسوي. ولایي چې د صحابو حالات در په یادوي، د رسول الله حالات در په یادوي، په ولایي چې زه د حدیث په معنا پخوا پوهېدلم چې اوس د هغه په څو چنده په هغه حدیث باندې زه پوه شوی یم، په آیات چې زه پوه شوی یم اوس په څو چنده زه په هغه آیات پوهېږم. دا نه چې علم دومره زه طاقت نه لرم چې بلکل کتاب وګورم، لیکن یو آیات ته چې مې خیال شي ډېر روامضو اشارت پکې پیدا کړم. نو ما تاسو ته د عرض کوئ صحیح شی دلته دی، صحیح شی پیدا کول، صحیح شی لاس ته راوړل دا دلته میلاویږي. نو خدای پاک دې ما ته معافي وکړي، صاحب تشریف فرما دی او ما خبرې وکړې. نو د دې وجې مثلا
زړه مې هم خوږېږي چې بعضې ملګري په نورو شاو پسې ګرځي او مثلا په نورو مثلا حالاتو پسې ګرځي او خپل صاحبان ناست دي او دی به محروم شي. نو دعا کوئ چې خدای پاک الحمدلله تاسې خو ټول راځئ. زه چې وینم زمونږ د صاحب ملګري ټول دلته حاضر دي الحمدلله، خو زما زړه دی ما هم یوه طریقه ترې نه وکړه، یوه طریقه مې نه وکړې، هغه مې د صاحب نه وکړه او هغه یقیني مدینه منوره کې دا دی حاضر ناست دی او تشریف فرما دی. مثلا چې پیر حاضر ناست وي او سړی دروغ وایي دا به ډېره بده خبرې. دلته به داسې خلک راغلي چې عقیده به هم ښه نه وي، ماسې معلومات وکوي. ما ته برخه د چستې سروردي مبارکې په مدینه منوره کې راکړه شوې ده او دلته چې رالم د مبارک راته ویلې چې دا ذکرونه دي د سروردي شریف په خپل سر یې راکړي دي. ما طلب نه دی کړی، تقاضا به مې وه لیکن په خپل سر باندې د ما ته چستیه مبارک او هم سروردیه شریفه ما ته مدینه منوره کې راکړه شوې ده چې زه حج ته تللی چې دا خو رالم په مخه یې مورید کړم ویل دا سروردیه شریف ذکرونه کوه. نو ما ته شته درس کوئ. د مکې معظمې کې زه ناست وم، ما به د حجر اسود ډېر تقاضا درلوده چې زه د حجر اسود ښکل کړم او مثلا زه یې مسح کړم هلته دوا وکړم. هغه چې به د دې ګوټ نه ورته دغه شم ورته بې پسا وکړم، لیرې یې کړم لکه یو بڼه غوندې داسې بې پاوا کړم. نو بیا چې مدینې منورې ته لاړم ما هلته دا دغه حجر اسود مبارک حقیقت په سروردي شریف کې نصیب شو. نو الحمدلله هلته زه دوی رسولی، هلته یې بلکل داسې رسولی او په داسې شکل یې رسولی چې و بابا حاجي رحمت الله علیه او دی به وتی او ننوتی چې زه خادم او وتی او ننوتی چې زه خادم هر ورته چې به هغه تللی و دی به ورته ننوتی او وتی. دا د صاحب مبارک قاري صاحب مبارک کرامات هم دي او روحانیت هم دی. ډېر کراته به داسې وي چې په خپل کرامت به دی نه خبر کرامت به مونږ هلته لیدلی. داسې هم پېښه ده چې کرامت لیکن برخه بې کرامت، برخه بې توجه بې دید او بې طاقته نشي ورکول کېدلی. برخه ورکول د کرامت کار نه دی، هغه مثلا یقیني کار دی، مشافهتن کار دی. دا نشي کېدلی چې په غلطۍ کې سړی چاته ورکړي، دا نشي کېدلی چې مثلا سړی په اغني خبر برخه ورکړي، دا نشي کېدلی. ما تاسو ته دا عرض کوئ چې یو شی په غیاب باندې څوک چاته ورکوي دا حتما مثلا او زموږ د مشایخو دا هغه لوی کمال دی چې مخامخ توجه نه کوي، هغه توجه نه کوي چې دوی غواړي، هغه توجه دوی مخامخ نه کوي، دوی په غیاب باندې کوي. ما تاسو ته درس کوي صحیح توجه غټه کلي توجه چې دی اکثریت په غیاب شوي او بعضې اوقات به مشابهتن هم شوي ځکه خو توجهات کې فرق کې. ښه دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین. الله پاک زمونږ د دې ځای ادب نصیب کړي، الله پاک دې ځای زمونږ حصه پوره وکړي خدای پاک او تر مرګه زمونږ ملګرتیا دلته نصیب کړي خدای پاک. او خدای پاک دا حاضرین چې راغلي دي دوی د باباجي صاحب رحمت الله علیه د عرس مبارک په مراسم راغلي دي، الله پاک د دوی دا راتګ او دا سماع او دا ذکر او دا وظیفې او د دې ځای کومه صدقه شوې ده او یا دا کوم پیسې چې نعتخوانانو ته عند الله لله فی الله ورکړل شوي دي، الله پاک دا ټولې او دا مسلې چې یو مسله ذکر شي دا یوې مقبرې ته وبخل شي، مقبرې ته الله پاک جل شانه د غټو صدقو ثوابونه د دې یوې مسلې رسوي. الله دا ټول ثوابونه الله پاک پیر صاحب رحمت الله علیه ته د قاري صاحب مبارک د طرفه تحفه کې الله پاک او الله پاک هغې چې کوم نازونه لري الله پاک هغه ناز او مناجات کې زمونږ دعا ده چې دوی زمونږ قاري صاحب مبارک مونږ ته دائم او قائم کی او د هغې شفا نصیب شي او د هغې ملاتړ ملګري وکړي او ملګرتیا دې ته نه وایي محترمینو چې سړی وایي زه ذکر اخلم بس په هر نام باندې قرباني صحابو په هر نام په هر څه په هر شکل باندې قرباني وکړه، حضور یې خپل کوي. الله پاک جل شانه ورته قرآن کې زیری راواستوي چې زه تاسو نه راضي یم او تاسې زما نه راضي یې. نو محترمینو چې واقعي زمونږ هر څه مثلا د خدای د رضا دپاره شي نو هغه به قبول مقبول شي. الله پاک دې
زمونږ او ستاسو هر څه خپل د رضا دپاره وګرځوي او موږ د الله پاک د دې ځای په خدمت کې قبول مقبول وګرځوي الله پاک. او خدای که کوم کسان بیماران شفا ورته نصیب کړي الله پاک. که بې اولاده یي د دې صاحب په خاطر باندې اولادونه ورته ورکړي. او الله پاک چې څه مشکلات لري او په زړو کې کم مراد لري صاحب ته نشي ویلی الله پاک هغه مراد یې د دوی په خاطر باندې پوره کړي. او الله پاک د صاحب هر اولاد ته عمر ډیر ورکړي الله پاک. او هر اولاد یې د ده په لارې روان دي او نور یې روان کړي الله پاک په هغه لارې باندې. الله دا اهل بیت چې دي دا اهل بیت زمونږ د دعاګانو دپاره ژوند ورته ډیر ورکړي. الله زمونږ د سکون دپاره ژوند ورکړي. الله زمونږ د دعاګانو دپاره ژوند ورته ورکړي. الله د امت د اصلاح دپاره ژوند ورته ورکړي. او خدای پاک د قاري صاحب چې کوم تکالیف شي خوانی لري الله پاک هغه مشکلات د ګردو تکلیف ته یا نور صحت کې فرق وي خدای هغه صحت ورته کامل کې خدای پاک زمونږ د دعاګانو دپاره الله پاک. مونږ بې وزلي او بې اسري یو مونږ هېڅوک نه لرو دغه یوه وسیله ولوی الله ته لرو الله پاک دا وسیله مونږ ته قائم و دائم وګرځئ الله پاک. د افغانستان او د خارج ملکو او د داخل خدای پاک چې کوم اقتدار اسلامی غواړي الله پاک دا حکومتونه ورته اصلاح کې خدای پاک صحیح عدالت ورته ورکړي خدای پاک د خارج لاسونو ته نه کټ کې الله پاک د کفر فرچار د اسلامی ملکونه خطا کې او چانس خطا کې الله پاک ناکامه کې خدای مسلمانان په خپل اقتدار باندې په خپل ملک باندې قائم او دائم وساتي الله پاک. الله پاک که چیرې داسې وي چې زمونږ په دې د دې صاحب سره د چا صحیح او طاقت یې نه وي چې راشي الله پاک هغه اسباب ورته مهیا کړي او دلته حاضر کړي الله پاک چې هر عذري الله پاک ستا بیتا و تا ته مناجات کوي الله پاک چې هغه هو ما ته راغلي په ما یې طواف خوړلی نو هغه سفارش ورته کوي او یا ما ته راغلي پیسې لګولي یا اولادونه تر شا پرېښي دا صاحبان الله پاک جل شانه پټ راز ورکړی دی. هغه کس چې کوم مرکز د مثلا کم سړی ولی جوړیږي نو د هغه سره امداد پکاري چې هغه مستعد سړی چې خلک یې راجلب کړي او راولي دلته بیعتو ترې راولي دا به د دوی ورسره پوره حصه یې لکه د حج سره مثلا د حج دا د حج مقام لري او د ولی د خدای دا د ولی مقام لري دا یو ځان ته ګټه ده الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.